سلامونه ټولو درنو او محترمو اوریدونکو او لیدونکو ته. خدای جل جلاله دې وکړي چې له هر ډول غم او ناروغیو څخه په امان کې واوسئ. د وخت مدیریت په مسلکي او ټولنیز ژوند کې یوه مهمه او د لوړ ارزښت لرونکې موضوع ده. دلته مو وغوښتل په پښتو ژبه کې د دغې مهمې موضوع په هکله تاسو ته یو مکمل او عملي فصل آماده کړو چې موضوعات به یې ډیر مشخص او عملي مثالونه ولري. دغه فصل په لسو برخو یا ویډیوګانو ویشل شوی چې دا یې لومړی برخه ده. لومړی دې ته راځو چې د وخت مدیریت څه شی دی. د وخت مدیریت هغه وړتیا چې تاسو ته دا امکان درکوي چې خپل وخت د ځانګړو دندو، کارونو او حالاتو لپاره پلان، تنظیم او کنټرول کړئ ترڅو خپله تولیدي وړتیا یا پروډکټیویټي زیاته کړئ. دا پروسه په موثریت او مثمریت تمرکز لري، یعنی نه یوازې چې کارونه باید ژر ترسره شي، باید په سمه او اغېزناکه توګه هم ترسره شي. اوس وایو چې ولې د وخت مدیریت مهم او اړین دی. لومړی په چټکۍ او اسانۍ سره د هدفونو او موخو ترلاسه کول. کله چې تاسو خپل وخت په سمه توګه مدیریت کړئ نو تاسو کولی شئ خپلې موخې یا اهداف په کم وخت کې ترلاسه کړئ. دا ځکه چې وخت ضایع کول کمیږي او ستاسو تمرکز زیاتیږي. مثلا که یو محصل غواړي د یو ازموینې لپاره چمتو شي، که د وخت ښه مدیریت ونه کړي ممکن د امتحان په وروستۍ شپه تر فشار لاندې راشي او ډیر په مشکل سره مطالعه وکړي. خو که هره ورځ د څو ساعتونو لپاره مطالعه وکړي نو ژر او ښه پایله ترلاسه کولی شي. دوهم، د فشار او ډپریشن کمول. کله چې کارونه منظم وي او هر څه له مخکې پلان شوي وي، د کار د ډیرښت له امله فشار یا سټریس او تشویش یا انزایټي نه رامنځته کیږي. مثلا که یو کارکوونکی خپل ورځني کارونه د مهالویش له مخې ترسره کړي نو د ضرب الاجل یا ډیډلاین پر مهال به له اضطراب سره مخ نه شي، خو که بې نظمه وي په وروستیو ورځو کې به له ډیر فشار سره مخ شي. په مؤثر ډول د کار ترسره کول. د وخت مدیریت موږ له لږو سرچینو یا ریسورسز څخه د ډیرې ګټې اخیستنې وړ کوي، یعنی په کم وخت کې ډیر کار سرته رسوي. مثلا یو انجینر چې د پروژې مهالویش تنظیموي، که د خپل وخت ښه مدیریت کړي کولی شي کارونه د ټاکلي وخت نه مخکې پای ته ورسوي، چې دا به د شرکت لپاره هم اقتصادي ګټه ولري او هم به د دغه کارکوونکي دپاره. څلورم، د مسلکي او شخصي ژوند ترمنځ تعادل. که تاسو خپل مسلکي، کاري او شخصي ژوند ته مناسب وخت وټاکئ نو د ژوند او کار ترمنځ یو ښه تعادل یا بیلنس رامنځته کولی شئ. مثلا که یو مدیر د کار ټول مسؤلیتونه د ورځې دننه ترسره کړي نو ماښام کولی شي له خپلې کورنۍ سره وخت تیر کړي، چې دا د ذهني ارامتیا او کورنۍ اړیکو لپاره مهم دی. بل راځو هغو عامو عادتونو ته چې زموږ د قیمتي وخت د ضایع کېدو لامل ګرځي. لومړی، پرته له ضرورته د سوشل میډیا او موبایل کتل. که یو څوک بې ضرورته د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا کارولو ته ډیر وخت ورکړي نو نه یوازې وخت یې ضایع کیږي بلکې تمرکز یې هم کمیږي. دا عادت د کار او زده کړې پر کیفیت هم منفي اغیز کوي. مثلا یو محصل غواړي چې د امتحان لپاره مطالعه وکړي، خو هر څو دقیقې وروسته خپل موبایل خلاصوي او فیسبوک یا انسټاګرام ګوري. پایله دا وي چې نه مطالعه ښه ترسره کوي او نه ټولنیزو رسنیو له کارولو خوند اخلي، بلکې یوازې وخت ضایع کوي. بل هغه عادت چې ستاسو وخت ضایع کوي په یو وخت کې د څو کارونو سرته رسول دي. که څه هم ډیر خلک فکر کوي په یو وخت کې د څو کارونو ترسره کول یا مولټي ټاسکینګ ګټور دي، خو حقیقت دا دی چې دا تمرکز خرابوي او د کار کیفیت کموي. د دې پر ځای باید یو کار په پوره تمرکز سره پای ته ورسیږي، بیا بل ته ولاړ شئ. مثلا یو کارکوونکی غواړي چې هم ایمیلونه چک کړي، هم زنګونو ته ځواب ووایي او هم د یوې مهمې موضوع راپور ولیکي. پایله دا کیږي چې هیڅ یو کار سم نه ترسره کیږي او هر څه ډیر وخت نیسي. یو بل ډیر مهم عادت چې زموږ د وخت د ضایع کېدو لامل ګرځي د نن کار سبا ته پرېښودل یا هم د کارونو ځنډول دي. د مهمو کارونو ځنډول یا سبا ته پرېښودل چې په انګلیسي کې ورته پروکرسټینیشن ویل کیږي یو له هغو عادتونو څخه دی چې د وخت ضایع کېدو او د فشار زیاتېدو سبب کیږي. دا عادت ډیر وخت د سستۍ، نامنظم فکر یا د دندې سختوالي له امله رامنځته کیږي. مثلا یو مهندس ته ویل شوي چې د پروژې لپاره یو راپور چمتو کړي، خو هره ورځ وایي سبا به یې ولیکم. کله چې ضرب الاجل یا ډیډلاین رانږدې کیږي نو په عجلې یې ترسره کوي چې د غلطیو امکان پکې ډیریږي. بل مهم عادت بیا د ورځني مهالویش نشتون دی. که تاسو د ورځنیو کارونو لپاره پلان ونه لرئ نو ډیر وخت به ضایع شي.
ځکه چې تاسو به نه پوهیږئ کوم کارونو ته لومړیتوب ورکړئ. ټو ډو لیست یعنی د کارونو لیست نه درلودل تاسو بې نظمۍ ته اړ باسي. مثلا یو سوداګر چې د ورځې څو مهم ملاقاتونه لري، کله مخکې یې پلان ونه لري نو شاید ځینې مهمې ناستې هېرې کړي یا د وخت د کمښت له امله مهم تصمیمونه ونه نیسي. نو په ټوله کې د وخت مدیریت د دې لپاره مهم دی چې موږ باید خپل بې ځایه مصروفیتونه راکم کړو، تمرکز ته لومړیتوب ورکړو او کارونه د ځنډولو عادت پرېږدو او د ښه پلان جوړولو له لارې خپل ورځني کارونه په اغېزناک ډول سره ترسره کړو. اوس راځو د وخت د مدیریت ګټې څېړو چې د وخت مدیریت کومې ګټې لري. لومړی د زیات وخت درلودل. کله چې تاسې خپل وخت مؤثر مدیریت کړئ نو ستاسو د ورځني کارونو لپاره ځانګړی پلان لرئ چې دا تاسو ته اضافي آزاد وخت برابروي. دا آزاد وخت کولی شئ د کورنۍ، ورزش، زده کړې یا شخصي تفریح لپاره وکاروئ. مثلا یو محصل چې خپل درسونه د مهالویش له مخې مطالعه کوي د امتحان پر وخت به له اضافي فشار سره مخ نشي او د ازموینې نه مخکې به اضافي تفریح یا استراحت ته هم وخت ولري. بل په سم ډول د پریکړو کول. کله چې یو شخص خپل وخت ښه مدیریت کړي نو د کارونو ترسره کولو لپاره به کافي وخت ولري چې دا د بیړې کولو ته اړتیا کموي. له دې سره د پریکړو کیفیت هم ښه کوي ځکه چې شخص ته د فکر کولو فرصت پیدا کیږي. مثلا یو مدیر چې خپل کارونه منظم تنظیم کړي کولی شي د یو سوداګریزې معاملې لپاره ښه تحلیل وکړي او سمه پریکړه وکړي پر ځای د دې چې په عجله یا بې فکرۍ کې تصمیم ونیسي. بل په ډیر ښه شکل سره په کم وخت کې زیات کار کول دي. د وخت سم مدیریت تاسو دا فرصت درکوي چې لږ وخت کې ډیر مهم کارونه سرته ورسوئ. کله چې تمرکز، تنظیم او مهالویش شتون ولري نو د تولیدي وړتیا یا پروډکټیویټي کچه لوړیږي. مثلا یو انجینر چې د یوې ساختماني پروژې مسؤلیت لري که خپلې دندې د اهمیت له مخې تنظیم کړي نو کولی شي پروژه په ټاکلي وخت او له اضافي لګښت پرته پای ته ورسوي. بل د لږې ستړیا درلودل. کله چې یو شخص خپل وخت نشي مدیریت کولی نو د ډیرو کارونو د ترسره کولو له امله ستړیا یا برن آوټ ورسره پیدا کیږي. خو که هر څه منظم پلان له مخې ترسره شي نو فزیکي او ذهني ستړیا کمیږي. مثلا یو ښوونکی چې د درس ورکولو ترڅنګ د تحقیق هم مسؤلیت لري که خپل کارونه منظم کړي نو به له سخت فشار سره مخ نشي او کولی شي دواړه مسؤلیتونه په اسانۍ سره ترسره کړي. نو د وخت مؤثر مدیریت نه یوازې تاسو ته اضافي وخت درکوي، بلاخر د تصمیم نیولو، تولیدي وړتیا او ذهني آرامتیا لپاره هم اړین دی. که د وخت مدیریت ته پاملرنه وشي نو د ژوند کیفیت به هم ښه شي. ستاسو لپاره د لومړنۍ ورځې عملي تمرین دا دی چې کله د شپې ویده کیدئ له خوب مخکې یو ورقه راواخلئ او د تېرې شوې ورځې ټولې کړنې په مشخص ډول ولیکئ او وګورئ هغه کومې کړنې او عادتونه وه چې ستاسو د قیمتي وخت د ضایع کېدو لامل شوې. دا د وخت د مدیریت لومړۍ برخه وه چې تاسو ته وړاندې شوه. تاسو کولی شئ خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. موږ تل ستاسو د نیکو نظرونو په تمه یو. خوشحاله، اباد او سرلوړي اوسئ.